ستاسو د ټولو په اجازه نن 129 ورځې پوره شوې چې کوم موږ پر امن او پر امن جدوجہد کوو د امن غوښتونکي یو. اوله خبره به دا کوو زموږ د وطن د ضلع کلي عبدالله قبایلي مشرانو سره به موږ په ګیله یو څو خبرې ورته وکړو. زموږ د وطن چې کم قبایلي مشران دي یا چې کم د قومو مشران دي داسې به موږ هم تی ګیله کوي هم به موږ ګیله ځین کوو. ولې د قبایلي مشر دی ځان ته په مشر ویلي دي چې زه د قبایلو مشر یم. چا لیدلي دي په دې 129 ورځې کې چې موږ له قبایلي مشران راغلل زموږ سره پر دې سټیج ناست دي اوس دې په ذمواري څوک دې یو پوسټ وکړي چې یا په کله کې میټینګ دی یا په ډي سي کې میټینګ دی د ډي سي په دفتر کې دوی به څو ناست دي پر هغه ځای باندې به دوی 102 کسان ناست دي 102 کسان به د دوی د لاسه به لار نه کېږي. تا نن پښتون قام 129 ورځې کېږي دلته دې پرېښی دی او د پکوړو د سموسو ځای راسي ستا در مخه لار نه کېږي ته په کیله وځې ننوځې چې پوښتنه ځې وکړه وایي زه د پلانکۍ قبیلې مشر یم زه د پلانکۍ قبیلې مشر یم د ده سره هم سمه نه کېږي دی هم اسمان ته ګوري. دا زموږ د وطن هغه خبڅوي قبایلي مشران دي دې ته به موږ دا پښتون قام دا قبایلي مشرانو ته به موږ دی دا پښتون قام هېڅ توجه نه ورکوو. که چېرې موږ ته دا توجه ورکولی یا دې پښتانه قام ته دی کتلی چې زما ولس نن 129 ورځې کېږي په دې مټو په دې خاورو په دې روډو کې ناست دي تا خو به یې پوښتنه پر کول ته نن پوښتنه یا پر ډي سي کوې یا یې پر برګېډیر کوې ولې هغه د دې پښتون قام و تا ته معتبره دي هغه د تا معتبره دي نن پښتون قام تا پر دې روډ غورځولی دی ولې هغه د رسکو دروازې ځای دی هغه د 5 غویو لاره ده ته واکه پښتون ورته لویږي خو دې لویږي خو زما 5 غوایي دې نه قضا کېږي یا زما درخواست دې نه قضا کېږي په سترګې کې به ګوتې نه سره نه سو. قبایلي مشره واوره نن تا د 5 غویو دپاره پښتون قام خرڅ کړی دی تا نن د 5 غویو دپاره یا د 5 پرچې دپاره چې کم ډي سي و تا ته پیچجان درکول تا نن د هغه دپاره پښتون قام خرڅ کړی دی دا غریب ولس چې ټوک ټوک کړی دی. دا به نه سره وایو دا به نه وایو چې زه قبایلي مشر یم. قبایلي مشران هغه خلک دي لکه په دې پرلط کې ناست پېژني دې ته موږ قبایلي مشر وایو هم د وطن مشران ورته وایو یا په سټیج کې ناست دي دې ته به موږ د وطن مشران وایو. قبایلي مشر خو باید چې دلته ناست وای قبایلي مشر هغه خوند کوي لکه په انګورو اډه کې ناست دي چې هغه قبایلي مشران ګرده سره راټول شول پرنس کانفرنس یې وکړي چې موږ زموږ په ضلع کې ووټونه نه منو په هغه ضلع کې ووټونه نه دي سوي هغه ضلع دغه معطله پاته شول موږ له به کم قبایلي مشر راځي زموږ قبایلي مشران هغه مشران دي ټول پښتون قام دې واوري زموږ قبایلي مشران
نن د 50 غویو پورې محدوده دي هغه د 50 غویو مشران دي د پښتونخوا مشر نشي جوړېدلی زموږ وطن خدای در په دره کوي زموږ وطن خدای ټوک ټوک کوي دې قبایلي مشرانو ټوک ټوک کوي نن د یوې ناسورتي څیرلی سبا د بل ناسورتي څیرلی هغه پر لنډه درته ټکوي و یاره دا پلانکی قوم څه رقم دی یاره دا پلانکی قوم څه رقم دی چې کرنل یا برګېډر ښکنځل ورته کوي ته وایي ټیک ده سر دا خبره واوره دا زما په مخ کې ورته کړې ده هر قبایلي مشر ته دا وایم چې د خدای په لاس د قرآن په لاس پرېږده دا دلالي پرېږده دا چله پرېږده راشه نن د دې پښتونخوا سره کښېنه چې و تا ته پښتونخوا په مشر ووایي و تا ته پښتونخوا تاج در وتړي پښتونخوا دې ټوک ټک کړي د 15 کالو هلک وایي برګېډر مې زغلی وایي دا همې قبایلي مشر دی نن برګېډر په موږ کې دغه حالات جوړ کړی دی خو زموږ دی د چمن زموږ دی د زیلې هغه خانان هغه ملکان هغه قبایلي مشران یې نن په دا خبرو د سجلا کړي اول ته دا راواخه زموږ په ښار کې دغه 11 کسه لیویستې بدل کړل په دې ته یو معمولي قدر سر خلاص کړي دا د دې لپاره نه دي بدل کړي دا تاله چې نن د کوزداره نور راست دی زموږ دی خلک دی منفي سوچ وي دا صرف د دې لپاره را بدل کړل چې دې سیمه ورته وویل چې ورشه د دې درنېوالا سره وجنګېږه ورته د دې لګلانو سره وجنګېږه دې مظاهره کړې ده یا جلسه کړې ده دا صرف د دې لپاره بدل کړل چې حال به وکړي چې پیار وکړه هغه رسالدارانو به ورته وایي چې دا زما د علاقې خلک دي زه پر دې څنګه تشدد وکړم زه له دې سره څنګه لانجه وکړم خو صرف دا د دې لپاره بدل کړ